Bismillahirrahmanirrahim. هیله لرم چې ټول به روغ جوړ او د صحت جامې به په تن وي. پایتون هغه بیسیکس پای ته ورسېدی چې موږ په تېر کلاس کې په پایتون اریز باندې خبرې وکړې. اوس راځو موږ تاسې پر پایتون کې د اوپس کانسپټ باندې بحث کوو چې اوپس کانسپټ ان پایتون یعنی د اوپس کانسپټ په پایتون کې څه شته یا object oriented programming language. که موږ تاسې فرض کړو پایتون is an object programming language. پایتون چې دا خبره یو object oriented programming language ده چې په دې کې موږ تاسې د objects هغه کنسپټونه چې موږ تاسې په جاوا کې لرو یا په سی پلس پلس کې لرو په پایتون کې هم لرو. پایتون ډېر اډوانس ژبه ده چې نن سبا بیخي زیات استفاده کېږي په مشین لرنینګ کې، په ډیټا ساینس کې، ډیټا انالایز کې، ډیسکټاپ اپلیکیشنونه او ویب اپلیکیشنونه په دې ټولو کې پایتون استفاده کېږي. نو راځو کلاس او ابجکټ باندې بحث کوو. کلاس چې شته وایي او ابجکټ چې شته وایي پر دې باندې موږ بحث کوو. لومړی کلاس خپله که موږ تاسې فرض کوو میوه یا میوه‌جات. میوه خپله یو کلاس دی، په دې کې د میوې هر ډول شامل دی، که هغه هندوانه وي، که مالټه وي، که انګور وي، تالو وي، که کیله وي او که همداسې نورې میوې وي، یعنې د میوې هر ډول په د میوې په کلاس کې شامل دي چې دا زموږ لپاره کلاس و ریل لایک اگزامپل دی. که وګورو په میوه کې کیله هم راځي، نو کیله د دغه میوې کلاس لپاره یو ابجکټ سو. وګوره انګور هم د دې میوې د کلاس یو ابجکټ سو او خپله مڼه یا سیب هم د دې میوې د کلاس یو ابجکټ سو چې دا موږ تاسې په ریل example کې وینو. class and objects. اوس راځو a class is a user defined blueprint or a prototype from which objects are created. class اصلا کې user defined prototype دی یا blueprint دی یا کې فرض کو یو ساختمان دی. دغه objects چې دی دا خپله له دغه کلاس څخه جوړیږي، یعنې چې هر object موږ کولی شو له کلاس څخه جوړ کړو. classes provides a mean of bundling data and functionality together. کلاس چې دی خپله موږ تاسې د ساده ژبه ووایو وریبلونو ډیکلیریشن موږ ته دغه کوي یا سټیټ د object وړاندې کوي او فنکشنالیټي دا دواړه یو ځای کوي، یعنې د objectونو د که موږ داسې ووایو چې کلاس د ډیټا ټایپونو فنکشنونو مجموعه ده، نو دا هم یو تعریف سو د کلاس لپاره چې په دې کې وریبلونه، ډیټا ټایپونه او فنکشنونه موجود دي او دا ټول سره یو ځای کړي دي او یو کلاس یې جوړ کړی دی. کلاس objects څه شی دی؟ an object is an instance of a class. object چې دی خپله د دې کلاس یو کلون دی، یو کاپي ده. class is like a blueprint. کلاس موږ تاسې ویل لکه blueprint چوکاټ ډیزاین، while an instance is a copy of a class with the actual values. او objects چې دی خپله د دغه کلاس کاپي ده یا د دې کلاس یوه کاپي ده د هغو والیګانو په موجودیت کې چې په دا کلاس کې شته، یعنې د دغو ټولو والیګانو ته چې موږ لاسرسی پیدا کوو نو هغه هم د کلاس په د objects به جوړوو، یا به د دې کلاس انسټنس اخلو یا به د دې کلاس یو کلون یعنې کاپي به اخلو. که موږ تاسې فرض کړو یو پوهنتون یو صنف دی، نو دغه صنف کې شاګردان چې دي شاګردان د دغه صنف لپاره ابجکټونه دي او دا صنف چې د شاګردانو لپاره دی یو blueprint دی یا یو کلاس دی. an object consist of یو object درې برخې لري. یو state دی د object. s represent an attributes and properties of an object. دا د object state خپله دغه attributونه او پراپرټیانو ته ویل کېږي. که چېرې موږ تاسې فرض کړو یو کلاس که موږ تاسې لرو په هغه کې موږ تاسې وریبلونه لرو یا اټریبیوټونه لرو، نو دغه ته د object state ویلی سو. behavior it is represent by the methods of an object. it also reflects the response of an object to other object. behavior خپله دغه په کلاس کې موجوده میتودونو ته ویلی سي چې د object ته ځواب وایي یا کله چې object له دغه میتودو سره عکس العمل کوي یا رد عمل کوي، نو دغه میتودونه object ته جواب وایي چې موږ تاسې کولی شو په یو کلاس کې د جمع لپاره هم یو میتود ولرو، د ضرب لپاره هم میتود ولرو. نو موږ تاسې چې د عملیه اجرا کوو دغه object چې موږ تاسې کاروو، نو دلته دغه میتود دغه object response ورکوي یا جواب ورکوي. identity it gives a unique name to an object and enables an object to interact with other objects. entity خپله مشخصوالی دی، یونیک والی دی چې موږ تاسې د کلاس ته ورکوو یا یې object ته ورکوو، یعنې موږ تاسې دوه objectونه په یوه نامه نسي راتللی، ځکه چې دغه دوه objectونه که په یوه نامه شي د یو له بل سره سم عکس العمل نشي ښودای یا یو له بل سره انټراکټ نشي کولی،
ابجکټونه باید په جلا جلا نومونو یا په یونیک نومونو. نو راځو موږ تاسې خپله په جوپیټر نوټ بک کې چې زه خپله دغه کاروم، تاسو کولی شئ پای چارم هم کار کوي. په دې کې به موږ تاسې لومړی پر دې باندې بحث وکړئ چې کلاس څه شی دی، ابجکټ څه شی دی. اوس راځو کلاس څنګه موږ تاسې ساینټکس په پایتان کې څنګه کارولی شو. کله چې موږ په پایتان کې غواړو یو کلاس جوړ کړو، نو موږ تاسې د کلاس کیورډ څخه استفاده کوو. د کلاس کیورډ لیکو، له هغه وروسته خپل کلاس ته نوم ورکوو، یونیک نوم ورکوو، بیا کولن. په جاوا کې موږ تاسې بریکټس اخلو، خو دلته موږ تاسې کولن استعمالوو په پایتان کې چې ځکه دا خپله انډیکټیشن استعمالوي د کلاس سپیس لپاره. دلته که موږ تاسې وګورو یو وریبل د نیم په نامه موږ لرو او هغه ته موږ تاسې یو نوم هم اساین کړی دی چې دا د کلاس ډیفینیشن سو یا انیشلایزیشن سو. که غواړو موږ تاسې د کلاس څخه یو ابجکټ جوړ کړو، نو موږ تاسې یو وریبل اخلو چې د ابجکټ. کله چې موږ تاسې د ابجکټ په نامه یو وریبل اخلو، دغه وریبل ته خپله کلاس اساین کوو چې اساین کړم مای کلاس. خو کله چې موږ تاسې د مای کلاس ورته اساین کوو، دغه کلاس به د قوسونو په واسطه فالو کېږي، یعنې دغه دوه پرنتیسز چې دی دغه به د کلاس فالو کوي چې دلته موږ تاسې د کلاس ابجکټ جوړ سو. که چیرې زه دا پروګرام رن کړم، پرنټ کړم د ابجکټ، نو دغه ابجکټ به موږ تاسې ته د دغه ابجکټ هغه لوکیشن چې په میموري کې نیولی دی هغه به موږ تاسې ته پرنټ کړي. مای کلاس از ناٹ ډیفاینډ، ځکه که وګورو اوس موږ د کلاس نوم په غټ ام حروف شروع شوی یا موږ کوچنی حروف کار کړی دی. که وګورو main dot my class object at دغه د میموري ادرس دی چې دغه ابجکټ په میموري کې ځان ته فرق کړی دی. په دې وروسته موږ تاسې انیټ فنکشن چې شته په پایتان کې چې موږ تاسې هر ځای په پایتان کې ګورو انډرسکور انډرسکور انیټ انډرسکور انډرسکور، دا فنکشن په پایتان کې ده. دا خپله په پایتان کې انیټ فنکشن د یوه کنسټرکټر په شکل کار کوي. څنګه چې موږ تاسې په سی پلس پلس او جاوا کې کنسټرکټر لرو، نو دغه انیټ فنکشن په پایتان کې د کنسټرکټر په حیث کار کوي. چې انیټ فنکشن موږ تاسې کنسټرکټر چې دی هغه د کلاس و پرایویټ وریبلو ته یا د کلاس و وریبلو ته موږ تاسې د هغه سټیټ تغییر کوو یا د دغه ابجکټ سټیټ کولی شو چې د کنسټرکټر دغه تغییر کوو یا د کلاس وریبلو ته د کنسټرکټر له لارې والیوګانې نشلایز کوو یا ورته اساین کوو. نو دا عیني څنګه چې په جاوا کې کنسټرکټر او په سی پلس پلس کې کنسټرکټر لرو، نو دلته په پایتان کې موږ تاسې د انیټ فنکشن د پایتان د کلاس د کنسټرکټر په حیث استفاده کوو. که دلته وګورو ساینټکس یې څنګه دی، د ډیپ کیورډ همیشه موږ چې کله یو فنکشن ډیفاین کوو، نو موږ په پایتان کې د ډیپ کیورډ استفاده کوو. بیا انډرسکور انډرسکور انیټ انډرسکور انډرسکور فنکشن او د که چیرې دغه فنکشن ارګومنټس لري یا د کنسټرکټر پارامیټرز لري، نو هغه ورته پاسوو. که نه لري، نو یوازې د سیلف کیورډ استفاده کوو. نو راځو موږ تاسې به د انیټ فنکشن استفاده وکړو چې څنګه کولی شو موږ تاسې انیټ فنکشن استفاده کړو. کلاس کې پایتان کې کنسټرکټر استفاده کړو، کلاس مای کلاس او دغه مای کلاس یو انیټ فنکشن لري چې موږ تاسې همیشه موږ کله فنکشن ډیکلیر کوو نو د ډیپ کیورډ استفاده کوو. انډرسکور انډرسکور انیټ انډرسکور انډرسکور بیک کولن د سیلف کیورډ څخه استفاده کوو. د سیلف کیورډ په اړه به بیا وروسته یو څه ووایو. له هغه وروسته یو بل وریبل چې د ایج دی هغه لري او سیلف ډاټ ایج ایکول ټو ایج. اوس غواړو چې دغه ایج یا دغه کلاس ته یو ابجکټ جوړ کړو، نو ابجکټ مای کلاس یو ارګومنټس غواړي یا یو پارامیټرز دی لري د ایج په نامه او پرنټ کړه obj ډاټ ایج. کله چې زه دا پروګرام راکړم نو درویش به ماته پرنټ شي چې دا و د انیټ فنکشن یا د کنسټرکټر فنکشن چې موږ کولی شو د وریبلو ته د انیټ فنکشن په واسطه ډیټا اساین کو یا انیشلایزیشن وکړو. هغه وروسته سیلف کیورډ ته راځو. سیلف کیورډ ریپرزینټ د انسټنس اف د کلاس، دا هم د کلاس یو انسټنس موږ ته ریپرزینټ کوي. By using the self keyword, we can access the attributes and methods of the class in Python. The self keyword داسې کار کوي لکه په جاوا کې چې موږ تاسې د دیس کیورډ لرو. کله چې موږ په جاوا او سی پلس پلس کې کنسټرکټر لرو او هلته موږ دیس کیورډ کاروو چې دیس ډاټ نیم
is equal to name. نو دلته د سیلف کیورډ هم دا کار کوي چې موږ تاسو کولی شو د کلاس اټریبیوټونو ته والیو اساین کو یا د کلاس اټریبیوټونه انیشلایز کو یا میثډونه کال کو د کلاس یا خپل د انهریټنس په دغه کې د کلاس کنسترکټر کال کو نو موږ تاسو بیا د سیلف کیورډ استفاده کو د پایثون په کلاس کې هر فنکشن هغه کا صرف ارګومنت ولري یا ونه لري داسې فنکشن چې هغه ته موږ نه غواړو یو ډیټا ور پاس کو یا معلومات ور پاس کو نو موږ تاسو د هر فنکشن په پایثون په کلاس کې د سیلف کیورډ څخه استفاده کوي ځکه که چیرې موږ تاسو یو فنکشن بغیر له پارامتر ډیکلیئر کوو نو یو پارامتر خامخا دا لري چې هغه د سیلف کیورډ دی اټس بایند د اټریبیوټس وذ د ګیون ارګومنټس که چیرې موږ دلته وګورو د پرسن په نامه زه یو کلاس لرم او دا خپل یو کنسترکټر لري چې د ډیپ انټ سیلف نیم او ایج موږ ته پاس وو دغه ایج او نیم سیټ کوو بیا لا وروسته دا دوهمه فنکشن د شو په نامه لري چې هغه د سیلف کیورډ استفاده کوي او د سیلف ډاټ نیم په واسطه موږ دا اپډیټ کوو که چیرې زه راسم د کلاس آبجکټ جوړ کړم پرسن دوه ارګومنټس زما څه غواړي چې یو نیم دی او بل هم ایج دی او له هغه وروسته غواړم دا دواړه پرنټ کړم نو او بي جي نه کالوم د او بي جي په واسطه موږ کولی شو دا اټریبیوټ ترلاسه کړو خو زه غواړم د شو فنکشن کار کوم نو او بي جي ډاټ شو نو ما ته به دغه دواړه والیوګانې پرنټ کړي که وګورو دواړې والیوګانې پرنټ شوې ما مخکې هم یادونه وکړه چې موږ تاسو د پایثون د کلاس په هره فنکشن کې د سیلف کیورډ استفاده کوو که چیرې داسې ونه کړو موږ ته هیڅ رزلټ نه راکوي او موږ ته ایرر راکوي مثال زه غواړم دغه فنکشن دغه کلاس کاپي کړم او دلته پیسټ کړم که چیرې وګورو زه غواړم دلته یوازې د پرنټ سټیټمنټ استفاده کړم او هغه ماته یو ټیکسټ پرنټ کړي this is show function خو زه نه غواړم چې دلته د سیلف کیورډ استفاده وکړم نو خامخا ماته یو ایرر راکوي زه به د دغه کلاس یو آبجکټ جوړ کړم آبجکټ دې والیوګانې بیا غواړي یو نیم غواړي او بل هم ایج غواړي که چیرې زه راسم آبجکټ ډاټ شو فنکشن کار کړم نو دا به ماته یو ایرر راکړي که وګورو ایرر څه وایي په لسم لاین کې موږ تاسې ایرر لرو show takes superpositional arguments but one was given وای شو چې دی تر اوسه یې صفر ارګومنټس اخیستي دی لیکن دا یو دانه غواړي هغه یو دانه د سیلف کیورډ دی چې موږ تاسې همیشه فنکشن کې پایثون کلاس فنکشن کې استفاده کوو که چیرې استفاده نه کړو نو زموږ فنکشن کار نه کوي او ایرر راکوي اوس ما د سیلف کیورډ استفاده کوي او فنکشن ران شوه this is show function موږ تاسې مخکې پایثون کلیکشنز کې یا په پایثون اریز کې د ډیل کیورډ څخه استفاده وکړم ډیل کیورډ پایثون کې کولی شي چې موږ تاسې د یو آبجکټ پراپرټیز هم ډیلیټ کړي مکمل د یو کلاس آبجکټ هم ډیلیټ کړي نو موږ کولی شو که چیرې راسو زه دلته ګورم د ډیل کیورډ څخه استفاده کوم او زه غواړم دلته دغه د شو فنکشن بیا هم کار کړم او بي جي ډاټ شو فنکشن که چیرې زه دا پروګرام رن کړم دا دې ما ټیکا وکړي خو زه اوس غواړم د ډیل کیورډ په واسطه دا د ایج پراپرټیز والیو ډیلیټ کړم یعنی ایج پراپرټیز ډیلیټ کړم نو دا ډیل کیورډ استفاده کوو او بي جي ډاټ ایج که چیرې له هغه وروسته زه راسم د شو فنکشن کار کړم نو ما ته به حتما یو ایرر مسج راکوي که چیرې وګورو لومړی دا شو فنکشن دغه کار شوه درویش او دا نشي پرنټ کړه له هغه وروسته که موږ تاسې وګورو په لسم لاین کې او بي جي ډیل آبجکټ ډاټ ایج او بي جي نو دلته چې شته وایي پرسن آبجکټ هز نو اټریبیوټس ایج وایي دا د پرسن کوم آبجکټ چې تاسې جوړ کړی دی وایي دغه د ایج په نامه کوم اټریبیوټ نه لري ځکه هغه اټریبیوټ موږ تاسې ډیلیټ کړئ له منځه مو یو همداسې موږ تاسې کولی شئ چې د یو کلاس مکمل آبجکټ له منځه یوسو یعنې زه غواړم د یو کلاس آبجکټ جوړ کړم او بي جي ټیسټ دا د کلاس آبجکټ ما جوړ کړي یو بیا والیو غواړي چې دا درویش زه غواړم دغه والیو کال کړم او بي جي ډاټ
value چیرې زه دا پروګرام ران کړم درویش پرنټ شوه زه غواړم دا ځلې مکمل آبجکټ له منځه یوسم یا یې ډیلیټ کړم آبجکټ نو د ډیل کیورډ څخه استفاده کوم ډیل obj یعنې دا ماته ډیلیټ کړه او پرنټ کړه obj که چیرې وګورو obj is not defined وایي obj ډیفاین شوی نه ده د دې مطلب دا شو چې د ډیل کیورډ په واسطه موږ کولی شو د کلاس یو آبجکټ هم له منځه یوسو یا یې ډیلیټ کړو هغه وروسته موږ تاسې دوه ډوله وریبلونه لرو چې یو انسټنس وریبل دی او یو class variable دی نو instance variable are variables whose value is assigned inside a constructor or method with self varies instance variableونه هغه variableونه ته ویل کېږي چې هغه ته موږ تاسې د constructor په واسطه valueګانې assign کولی شو یا یې خپله د self keyword په واسطه assign کولی شو نو دې ته instance variableونه ویل کېږي او class variable هغه variableونه ته ویل کېږي کوم چې په class کې دننه وي او value د class په واسطه ورته assign شوي وي مثال د helper class my class لومړی دا my class زه define کوم age ته زه درویش assign کوم چې دا خپله یو class variable زه غواړم دلته یو constructor define کړم constructor خپله د self keyword لري او تاسې بل د name په نامه یو variables لري نو self dot که وګورو دلته دغه نیم که موږ تاسې وینو دغه خپله انسټنس وریبل شو دا یو انسټنس وریبل شو ځکه موږ تاسې د سیلف کیورډ په واسطه یا د کنسټرکټر په واسطه دته والیو اساین کوو یا انیشلایز کوو او دا زموږ تاسې کلاس وریبل دی ځکه دا مخکې له مخکې په کلاس کې ډیفاین شوی او انیشلایز شوی دی نو راځو موږ تاسې د دغه کلاس یو آبجکټ جوړوو او دې ته موږ تاسې یو نیم پاس کوو کله چې زه غواړم پرنټ کړم آبجکټ که زه پرنټ کړم نو د دا آوټپوټ موږ تاسې وګورو چې هغه د آبجکټ میموري لوکیشن کوم ادرس وي میموري ادرس هغه پرنټ شو خو که چیرې زه راسم د آبجکټ ډاټ نیم څخه استفاده وکړم نو دی به ماته نیم پرنټ کړي او که زه راسم د آبجکټ ډاټ ایچ استفاده وکړم نو دی به ماته h پرنټ کی چې دغه کلاس وریبلونه دی چې د کلاس په واسطه موږ کولی شو ته اساینمنټ وکړو یا والیو ورته اساین کړو او دا هم انسټنس وریبلونه دی چې موږ کولی شو د پایتان د init فنکشن په واسطه یا میتر په واسطه یا هم د یو بل میتر په واسطه کولی شو چې دته والیوګانې اساین کړو پایتان کلاس objects self keywords او init function init function like as a constructor init function like په C++ او جاوا کې موږ constructor لرو په پایتان کې init function دا constructor کار کوي set keyword like په جاوا کې موږ تاسې د this keyword لرو په C++ کې هم د this keyword لرو چې د class و variable موږ تاسې کولی شو دغه state change کو یا لاسرسی ورته پیدا کو یا میتډو ته لاسرسی پیدا کو نو this keyword موږ په جاوا او C++ کې استفاده کوو په پایتان کې موږ تاسې د دې لپاره د self keyword څخه استفاده کوو تر بیا ښې چارې